رب لرو نو هغه و ما او تا ته خوراک او رزق نشي راکول نو رښتیا ووایه هغه ډوډۍ څه سوله دې خادم بیا ورته ویل چې لا ادري زه نه یم په خبر کوم رب چې ډبره سونه ګرځولی سي هغه رب و ما زما او ستا لوږ هم راختم کولی سي رزق راکولی سي نو اوس راته ووایه چې هغه ډوډۍ څه سول دې خادم بیا ورته ویل چې لا ادري زه نه یم په خبر چې عیسی علیه الصلاة وسلام و دې خادم ته ویل ګوره د الله پاک دونه قدرت لري چې هغه وصی چې ما او تا وخوړله زما او ستا خوراک سوه غذا سوله او بیرته الله پاک په خپل قدرت سره هغه وصی بیرته ژوندۍ کړله نو زما او ستا هغه رب دی چې کوم رب مړه وصی ژوندۍ کولی سي هغه ما او تا ته رزق نسي راکولی نو هغه ډوډۍ څه سوله دې خادم بیا ورته لا ادري زه نه یم په خبر دنیا په ابتدا کې هم دوکه ده او دنیا په آخر کې هم دوکه ده نبی علیه الصلاة وسلام په یو روایت کې فرمایي چې دنیا په ابتدا کې هم انسان ته دوکه ورکوي او دنیا په انتها کې هم انسان ته دوکه ورکوي نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې د عیسی علیه الصلاة وسلام یو ملګری و یهودي و عیسی علیه الصلاة وسلام کور نه درلود بچیان یې نه و بیبي یې نه وه عیسی علیه الصلاة وسلام به ګرځېدی نن په هی کلي کې دعوت او تبلیغ نن په هی کلي کې دعوت او تبلیغ نن په هی علاقه کې دعوت او تبلیغ نه کور درلودی نه اولاد درلودی نه بیبي درلوده عیسی علیه الصلاة وسلام ګرځېدی د دین دعوت یې چلوي خلک یې و دین ته رابلل نو نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي د ده یو خادم و یهودي و هغه به له ده سره ګرځېدی د ده خدمت به یې کوي یو ورځ چا درې ډوډۍ وراوړې عیسی علیه الصلاة وسلام عیسی علیه الصلاة وسلام دا درې ډوډۍ و دا خپل خادم یهودي ته ورکړې چې دا در سره کښېږده چې کوم وخت یې ضرورت سو بیا زه غږ در باندې کوم بیا به ډوډۍ راواخلې سره روانو په سفر باندې چې یو وخت رالی چې د دوی د خوراک ضرورت سو عیسی علیه الصلاة وسلام و دې خادم ته ویل چې هغه ډوډۍ راواخ دا خادم چې ډوډۍ وراواخیستې په دا ډوډۍ کې یوه ډوډۍ کمه وه د پټه په غلا دا یهودي خوړلې وه عیسی علیه الصلاة وسلام ورته ویل چې دا ډوډۍ درې نه وې دا دوې دي دې خادم ورته ویل لا ادري زه نه یم په خبر زما نه دي یاد چې درې ولې ول تا به خوړلې ده ول یا ما نه ده خوړلې دوی ډوډۍ عیسی علیه الصلاة وسلام ورته ویل ګوره خیانت مه کوه پر یوه ډوډۍ باندې آخرت مه خرابوه ده ویل یا ما نه ده خوړلې نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي عیسی علیه الصلاة وسلام و ده ته پی در پی معجزې ښکاره کړې د پاره د دې چې د ده له زړه څخه دا خیانت ووځي دا په زړه کې چې کوم خیانت دی او د دغه خیانت پر بنیاد باندې آخرت تباه کوي چې دا له زړه څخه وځي په الله باندې یقین جوړ شي نو عیسی علیه الصلاة وسلام پر ځنګل باندې غږ کړو چې زما یو هیرن دا وصي و دې ته ضرورت دی له ځنګله څخه دا هیرن وصي وراووتله عیسی علیه الصلاة وسلام هغه حلاله کړله بیا کباب کړله بیا په دواړو سره وخوړله بیا عیسی علیه الصلاة وسلام و دې خپل خادم ته ویل ول ګوره رزق په دا ډوډۍ کې نه دی رزق و انسان ته الله پاک ورکوي ګوره دا وصي دا د ځنګله راووتله ما او تا دا په دواړو وخوړله هغه ډوډۍ څه سول دې خادم بیا ورته لا ادري زه نه یم په خبر
عیسی علیه السلام بله معجزه وښکاره بیا ورته ګوره دا هر څه د الله پاک په حکم سره کېږي د دې وصي چې کوم هډونه وو دا سره یو ځای کړل عیسی علیه السلام دعا وکول قم باذن الله پورته سه د الله پاک په اذن او په اجازت سره پر دا اډو باندې غوښ رالې بیرته وسیجن جوړه سوله بیرته په ځنګل باندې دننه سوه نبی علیه السلام فرمایي چې عیسی علیه السلام و دې خادم ته وګوره د الله پاک دونه قدرت لري چې هغه وصي چې ما او تا وخوړله زما او ستا خوراک سوه غذا سوله او بیرته الله پاک په خپل قدرت سره هغه وصي بیرته ژوندی کړله نو زما او ستا هغه رب دی چې کوم رب مړه وصي ژوندی کولی سي هغه ما او تا ته رزق نسي راکولی نو هغه ډوډۍ څه سوله دې خادم بیا ورته لا ادري زه نه یم په خبر عیسی علیه السلام دی روان کړي مخ ته سمندر راغی عیسی علیه السلام دا خادم تر لاس ونیوی پر دا سمندر باندې روان شو دا سمندر دوی نکو غرق نیکو ډوب تر سمندر پار سول نبی علیه السلام فرمایي چې عیسی علیه السلام بیا و دې خادم ته وویل ولګوره په ظاهره چې ورته وګورې سمندر خلک غرق کوي ما او تا د مرګ خولې لره ورل لیکن دا سمندر هم د الله په حکم سره خلک غرق کوي لیکن ما او تا نکو غرق نو کوم رب چې دونه قدرت لري چې د سمندر غوندې دا لوی مخلوق دا د ده په قبضه کې دی چې دی وغواړي غرقوي یې که دی نه وغواړي نشي غرقولی زما او ستا په باره کې د الله پاک د نه غرقېدو فیصله وه دی راپاڅولو نو ما او تا داسې لوی رب لرو نو هغه و ما او تا ته خوراک او رزق نسي راکولی نو رښتیا ووایه هغه ډوډۍ څه سوله دې خادم بیا ورته ویل چې لا ادري زه نه یم په خبر نبی علیه السلام فرمایي چې عیسی علیه السلام دا خادم روان کړي تلو پر یو سارا باندې 3 ډبرې پرتې وې عیسی علیه السلام و دې خادم ته ویل ول دا ډبرې راپورته راواخ د چې راپورته کې راواخیستلې هغه ډبرې سونه وګرځېدل بله معجزه عیسی علیه السلام وښکاره کړه ډبره سونه سوله 3 ډبرې غټې ډبرې سونه وګرځېدل عیسی علیه السلام بیا و دې خادم ته وویل ولګوره دا ډبره وای لیکن د الله په قدرت سره دا سونه سوه کوم رب چې ډبره سونه ګرځولی سي هغه رب و زما او ستا لوږه هم راختم کولی سي رزق راکولی سي نو اوس راته ووایه چې هغه ډوډۍ څه سول دې خادم بیا ورته ویل چې لا ادري زه نه یم په خبر عیسی علیه السلام نبی علیه السلام په دې روایت کې فرمایي چې دی یې کښېنوئ دا خادم و دې خادم ته ویل چې راسه دا 3 ډبرې چې سونه سوه دا تقسیم نو عیسی علیه السلام ورته ویل چې دا یوه ډبره چې سونه سوې ده دا یې زما دا بله چې سونه سوې ده دا یې ستا یوه پاته سوه دا به و هغه چا ته ورکوو معلومات به وکړو چې کوم چا دا یوه ډوډۍ خوړلې دې خادم ورته ویل حضرت هغه ډوډۍ ما وخوړه نو عیسی علیه السلام ورته ویل
چې ما دونه معجزې تا ته ښکاره کړلې، د یوې معجزې هم پر تا اثر نه کوي، تا نه و منله. لیکن اوس په دې تقسیم کې چې ما درته وویل چې دا یوه سونه ډبره به و هغه چا ته ورکړو چې هغه کوم چا دا ډوډۍ خوړه ته وا ما خوړله. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دنیا په ابتدا کې هم دوکه ده. دا سړی چې دوکه سو پر یوه ډوډۍ باندې دوکه سو، او دا دنیا انتها کې هم دوکه ده. ولې چې و یوه سونې و ډبرې ته جوکاو سو، معجزه ته نه جوکاوېدی او دنیا ته جوکاو سو. نو عیسی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې ستا په زړه کې د الله محبت نسته، ستا په زړه کې د معجزو اهمیت نسته، ستا په زړه کې د دنیا هغه اهمیت دی، خیانت دی، د دین اهمیت نسته. نو زما او ستا ملګرتیا نشي سره کېده. عیسی علیه الصلاة والسلام له ده څخه لاره جلا کړه. په دې حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې عیسی علیه الصلاة والسلام جون لاړی نو ده ته خو درې د سونې هغه ډبرې ورپاته شوې. نو ده اوس دا خیال ورته کوي چې اوس به نو ولاړ سم، ځکه به رانیسم، ښه کور به جوړ کړم، ښه واده به وکړم، بچیان به مې وي، کاروبار به مې وي. په دا تصور کې ناستو دوه مسافر خلک تېرېدل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لار دې ورکوه. چې ګرځېدو چې ویې کتل یو سړی ناست دی، نو دا دوه مسافر ورالو چې د لار پوښتنه به جې وکړو. چې ورالو چې ویې کتل و ده ته درې د سونې ډبرې پرتې وې. د هغو نیت ورته خراب سو. د دواړو هغه مسافرو چې راسه دا سړی به قتل کړو، دا سونه به موږ ته راپاته شي. نو چې کله د ده په دې سر خلاص و چې دا دوه کسان ما اوس وژنې ول، ما وژنئ ما، موږ ته یې هم درې، دا د سونې ډبرې هم درې سره تقسیم به کړو، یوه ته واخه، یوه به زه واخلم، یو به دا بله ستا ملګری واخلي. ما قتل کوئ ویل. هغه دوه کسانو وویل چې نو یې ولې قتل کوو، دا دی بغیر د قتل بدنامي ولې پر سر باندې وړو، دی دا دی راځي دی موږ ته راکوي دا سونه. په دا کې کښته و پورته و، بعضې غټې وې بعضې کوچنۍ وې، ول کوره به پر وکړو. دا ملګرو ورته ویل چې موږ ډېر وږي هم یو، کوره اندازې به وروسته وکړو چې وارم د خوراک او د څښاک بندوبست کړی وای. نو د عیسی علیه الصلاة والسلام ملګري ته وویل چې ته ولاړ شه بازار لره، د کاني او د پینې یو څه شی راوړه چې ښه ځانونه ماړه کړو، بیا به کور اندازې پر وکړو، دا خښتې به تقسیم کړو. دی ولاړی بازار لره. په بازار کې د خوراک او د څښاک شیان واخیستل. نیت یې بدل سو چې راسه په موته کې دا خلک له مانځه دا سونه وړي، راسه په دا خوراک باندې زهر ګډ کړه چې دوی وخوري، دوی به مړه شي، ما ته به بېرته دا درې سره ډبرې راپاته شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دی له خپله انجامه نه و خبر. دی چې ولاړی دا هلته نیت بد سو چې زه به زار په ګډوم، زار یې په دا کانه باندې ګډ کړو. چې دی راتلی د هغو هم نیت ورته بدل سو چې دی راشي دی به مړ کړو. په موته کې یوه ډبره وړې. ولې وړي نو؟ دی چې وررالی چې د کاني او د پینې شیان یې کښېښول، هغه پر راوغورځېدو، دی یې مړ کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دی یې مړ کړي چې اوس به په بېغمي سره ډوډۍ وخورو. دوی چې پر ډوډۍ باندې کښېنستل چې ډوډۍ یې وخوړله، دوی هم دواړه مړه سو. عیسی علیه الصلاة والسلام، نبی علیه الصلاة والسلام پر دا ځای باندې تېرېدی چې ویې کتل درې سره مړه پراته ول، د سونې خښتې پرتې وې. نو نبی علیه الصلاة والسلام پر دا ځای باندې فرمایي چې د دنیا ابتدا هم دوکه ده او د دنیا انتها هم دوکه ده.
عیسی علیه السلام چې ورته ودرېدی ویل انسانه ستا څونه حرص دی دا حرص ته له کومه ځایه څخه کوم ځای ته ورسوي او یو شی لاس لره نه درغلی نو ځکه الله پاک په دې آیات کې فرمایي چې دا دنیا دارالعمل ده ته په دې دنیا کې د آخرت نیت وکړي د دیانت زندگی تیروي د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې مطابق زندگی تیروي